له زیږون وروسته استراحت اړین دی، خو بیخي په ټپه څملاستو ته استراحت نه وایي. نرم او دوامداره فزیکي حرکتونه کولی شي چې د زیږون وروسته لومړنیو میاشتو کې د مور د روغتیا لپاره ګټور تمام شي. څېړنو ښودلي چې د زیږون وروسته ورزش کولی شي چې د خپګان او اضطراب نښې د پام وړ راټیټې کړي. د څېړنو له مخې په هغو مېرمنو کې د اضطراب او خپګان نښې لږ دي نسبت هغو ته چې ورزش نه کوي او یا هم لږ فزیکي فعالیتونه ترسره کوي. غوره خو دا ده چې د ډاکټر یا قابلې له ویلو وروسته د منظم فزیکي فعالیتونه او ورزش لکه پلی مزل او نور مناسب فزیکي فعالیتونه پیل شي. ځینې نښانې بیړنۍ روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، لکه زیاته وینه راتلل یا خونریزي، سخت درد، تبه، سرګرځېدل، سلنډي، د سینې درد او د پښو پړسوب. په دې ډول حالتونو کې باید فزیکي فعالیت ودروئ او ډاکټر یا قابلې ته مراجعه وکړئ. په 6م لوست کې له زیږېدو وروسته د استراحت، د اضطراب یا خپګان د کموالي پر لارو چارو، د نرمو فزیکي فعالیتونو د اړتیا پر مهال د بیړنیو روغتیایي مرستو او په دې پړاو کې د مور او ماشوم څخه د کورنۍ د ملاتړ په اړه بحث او خبرې شوي دي. هیله مند یو چې د همدې لږو امکاناتو پر مټ او د دې درس له مطالبو څخه په ګټه اخیستنې سره وکولی شو د مور او ماشوم د تغذیې، روغتیا او حفظ الصحې د ښه والي په موخه اغېزمن ګامونه اوچت کړو. ستاسې روغتیا زموږ هیله.